د هلمند سنگین ولسوالۍ د ولسوال ملا امان الله حاجی لالا په لارښوونه د مسؤلینو علما کرامو او قومي مشرانو سره غونډه وسوه چې هدف یې د احتمالي سیلابونو د احتمالي خطرونو مخنیوي او چمتووالی و. په غونډه کې د مرستیال ولسوال په شمول د ولسوالیو ګڼو کارکونکو د مالموند، کوټیزو، نګرزو، توغی، جوشالي، میانرودي، میانکلي، اغلغ، سرخاباد، امان الله، کاریز، مجید چوک او ګڼو نورو کلیو او سیمو علما کرامو او متنفذینو ګډون کړی و. په غونډه کې د احتمالي سیلابونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او چمتووالي په اړه خبرې وسوې. مشورې شریکې سوې او خلکو ته د عامه پوهاوي په اړه لازم بحثونه وسوه. د هلمند سیند د څپانده کېدلو پر مهال د ولسي خلکو د احتمالي زیانونو او د مخنیوي پر لارو چارو بحث وسو او د ولسونو څخه د همکارۍ غوښتنه وسوه. دا چې ژمی را روان دی نو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره داسې غونډې جوړول او خلکو ته پوهاوی ورکول مهم ابتکار دی چې د ولسي خلکو له لوري هم په یاده برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند سو.